بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو د پښتونخوا په ستورو کې صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ژیړ مازدیګری دی او په ژیړ مازدیګري کې چې څنګه د روایت مطابق ستاسو دپاره زه ښایسته شاعر راغواړم. نن ما سره واقعي چې ستوری ناست دی شعیب باجوړی او د هیڅ تعریف محتاج نه دی. قدرمندو کتونکو ډېر شعرونه به یې تاسو اورېدلي وي خو د هغوی ډېره زیاته شکریه چې په معمولي ریکویسټ یې موږ له وخت راکړو او هغوی ته ستړي مه شي. په خیرالۍ هرکلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مننه وروره ډېره زیاته چې تاسو په خپل پروګرام کې زما غوندې کمزوري سړي ته ځای ورکړو. شعیب صاحب وخت هم ډېر زیات نه اخلم ځکه چې ډېر ملګري درته کالونه هم کوي او درته وایي چې مرکې به کوو نو زمونږ کتونکو ته څه راوړي دي او څه به ورته وړاندې کوي چې هغوی ډېر زیات خوشحاله شي. مننه وروره بس چې څه وي او به ستاسو وړاندې وي. بیا لږ به ورته دغه ووایم چې د ده عادت شوی دی او پرېږده چې لګۍ راپورې دی به په جنت کې هم په ما پسې خبرې کوي. د ده عادت شوی دی او پرېږده چې لګۍ راپورې دی به په جنت کې هم په ما پسې خبرې کوي. یو غریبي بل د دې خلکو خبرې ډېرې بلا یې ورک که په پردي وطن اخترې کوي. یو غریبي بل د دې خلکو خبرې ډېرې بلا یې ورک که په پردي وطن اخترې کوي. د ده په شعر کې عاجزي د دی به بره ځي شوی په لږه موده پسې به وزرې کوي. بیا ستاسو په غوښتنه به هغه نظم ووایم چې د مرګ نه پټېده نشته یو وار به خوري په دنیا مه نازېږه د مرګ غزار به خوري. د مرګ نه پټېده نشته یو وار به خوري په دنیا مه نازېږه د مرګ غزار به خوري. ای په پیسو باندې مینه اشنا ډېرې په اعتبار خوړلي دنیا د خدای ظالمه سي مرګ درته یادېږي که نه. دنیا نه څه غواړې او څه ورسه کې څه کې واده ورسه کې دنیا نه څه غواړې او څه ورسه کې څه کې واده ورسه کې مړه چې شپه ورځ یوه کې رانه خپل دې نه کا چې ورته ټول عمر لګی شه رانه شل دې نه کا دغه یوه جوړه دی چلې د بدل دې نه کا. یا خو دې مازغه او یا خو دې دا سر کار نه کوي یا جوړې ودې ځکه دې نظر کار نه کوي. عقل دې پښو کې د عقل دې اکثر کار نه کوي. دا عذابونه و رنګ په رنګ حدیثې نه ویني دې خلکو چې راخستې په اوبو جنازې نه ویني رڼا به هلته نه وي را روانې تورې شپې نه ویني. ته په دې نیمګړي ژوند خپل مقامي چوت غواړې ښه بلا ساده د یو دوه ورځو عزت غواړې ګوتې په دنیا کې وي او تمه د جنت غواړې. دغه ړانده کارونه په زندګۍ مه کوه دا کاغذونه دي اعتبار په دې روپۍ مه کوه واده د ریزه خواږه کلی د سړي فکر د روټۍ مه کوه. په ژوندانه داسې روان جوړ شه په واده ښه کلک مسلمان جوړ شه حرکت د ځناورو په انسان جوړ شه. دومره نازونه په دولت مه کوه که ستا په لاس وي صاحبه زما عزت مه کوه. زما خبرو لرم خدای ورکړی منافقت مه کوه. چې بنګړي یادوي د هغو نورو نه دي زما خبرې مانه د سپینو تورو نه دي د زړه په زور نیستې څه د کمزورو نه دي. که دې ومنې د مخکې تک تاوان به نه وي که پیدې در نه که نقصان به نه وي ټپه د امن راوړي د شعب لیدلو پیوان به نه وي. حد دی جی حد دی. قدرمندو کتونکو بالکل جی ښایسته دعا ده او چې څوک پرې هم عمل وکړي یقین وکړي ژوند به یې ښایسته شي. را روان نسل به د هغوی په دغه ژوند باندې بیا مزې کوي ځکه چې په دې کې ښایسته ښکلی نصیحت دی. شعیب صاحب که په اخر کې یو دوه شعرونه راته ډالۍ کړي نو ډېر زیات خوند دا به ته ووایم چې په شعر کې د نشي صفت شروع کې شرابونه یادوه شرابو ته کارو وایه جامونه یادوه. په شعر کې د نشي صفت شروع کې شرابونه یادوه شرابو ته کارو وایه جامونه یادوه. ساقي او میخانه ورپکې ښه بلا خواږه کې ظالمه لږ د مرګ راخوږونه یادوه. ساقي او میخانه ورپکې ښه بلا خواږه کې ظالمه لږ د مرګ راخوږونه یادوه. زه چې واورم فریاد د یوې پیغلې لیونی شم تکنه شه ته بنګړي او شنه خالونه یادوه. ته به ډېر ډېره زیاته شکریه شعیب صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه. قدرمندو کتونکو ژیړ مازدیګری مې درله دومره ښکلی کو یقین وکړئ چې دا به ستاسو یادګاري ژیړ مازدیګری وي. پی کې سټار یعنې د پښتونخوا په ستورو کې همیشه به تاسو دپاره داسې ستوري راغواړي چې ځلنده وي. خپل کوربا صابر جان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې هر چېرته یې الله خوشحاله ساته تل بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.